بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو انګلیسي زده کړې پروګرام ته درته هرکلی وایم. په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ تاسو د جري زمانې د منفي سټرکچر په اړه وغږېدو. له هغې څخه مخکې موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې یوه زمانه څلور سټرکچر لري، چې یوې ته یې مثبته سټرکچر وایي، بل ته یې منفي سټرکچر وایي، او بل ته یې سوالیه او بل ته یې منفي سوالیه سټرکچر وایي. بیا له هغې وروسته موږ تاسو په جري زمانه باندې پیل وکړ او د جري زمانې مثبته سټرکچر او منفي سټرکچر مو په تېرو درسونو کې ولوستله. تاسو کولی شئ چې هغه ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ. اوس راځو دوستانو د جري زمانې سوالیه سټرکچر ولولو. دوستانو سوالیه سټرکچر چې ده دغه نسبت منفي او مثبت سټرکچر ته لږ غوندې بدله ده. هغه څه ډول؟ دوستانو تاسو به لیدلي په تېرو درسونو کې کوم وخت چې موږ مثبته سټرکچر جوړوله او یا منفي سټرکچر جوړوله، په هغه وخت کې سبجیکټ چې و، سبجیکټ دغه د جملې یا د سټرکچر په سر کې و، په سر کې دغه سبجیکټ و او له هغې وروسته بیا ټو بي ورب راته. خو په سوالیه سټرکچر کې چې دی خبره برعکس ده. ټو بي ورب سر ته لاړ شوی دی او له هغې وروسته بیا سبجیکټ راغلی دی. تاسو ګورئ دوستانو ټو بي ورب سر کې بیا له هغې وروسته سبجیکټ دی، سبجیکټ ټو بي ورب او سبجیکټ ما درته ښودلي دي چې ټو بي ورب څه ته وایي او سبجیکټ څه ته وایي. ټو بي ورب خو دوستانو دغه حروفو ته ټو بي ورب وایي. تاسو وګورئ ایس آر ایم، که چېرته تاسو نوي یاستئ په دا ویډیو کې، مخکې ویډیو تاسو لیدلی نه وي، نو ایس آر ایم دغه ته ټو بي ورب ویل کېږي. دا ټو بي ورب دی او د زیاتو زده کولو لپاره هغه نورو ویډیوګانو ته تاسو مراجعه وکړئ. زه به انشاءالله لینکونه په ډسکرپشن کې درته واچوم. ټو بي ورب چې کله موږ تاسو ولیکو، له هغې وروسته موږ تاسو بیا راځو ټو بي ورب ته سبجیکټ ور اچوو. سبجیکټ څه ته وایي؟ سبجیکټ خو دوستانو هغه دغه ضمیرونه دي، فاعلي ضمیرونه هم ورته وایي په پښتو کې، یا سبجیکټ پروناون یا سبجیکټ دغه دي. بیا به له هغې وروسته له ټو بي ورب څخه وروسته تاسو له دغو ضمیرونو څخه یو ضمیر ولیکئ. وګورئ تاسو هی، شي، ایټ، آی، وي، یو، دی. دې ته ویل کېږي سبجیکټ پروناون او یا سبجیکټ. دا به یو تاسو دلته ولیکئ په کوم ځای کې؟ له ټو بي څخه وروسته. او له هغې څخه وروسته به تاسو راشئ بیا به ورب ولیکئ. ورب یعنې فعل. وي چې دلته لیکل شوي ده په سټرکچر کې، دا د ورب معنا لري. بیا به دلته فعل ولیکئ. هغه ستاسو خوښه ده چې کوم یو فعل تاسو لیکئ. او کله مو چې فعل ولیکه، د فعل سره به تاسو بیا آی ان جي ور جمع کړئ. آی ان جي پلس یعنې جمع. جمع یې څه شی؟ آی ان جي. آی ان جي به ورب ته بیا تاسو آی ان جي ور واچوئ. کله مو چې هغه ته آی ان جي ور واچوله، جمله مو تر دغه ځایه راورسوله سټرکچر، له هغې وروسته به تاسو راشئ بیا به نور جمله پوره کړئ. نور بیا ستاسو خپل واک دی چې څه شی دلته لیکئ. سی او ام معنا کم یعنې کمپلیمنټ. کمپلیمنټ دا معنا چې اوس تاسو خپله خوښه ده چې اوس تاسو څه شی لیکئ دغه ځای کې، له ځانه نور پوره کړئ جمله چې څه شی ورسره لیکئ. او له هغې وروسته به په وروستیو کې سوالیه علامه واچوئ، ځکه دغه سټرکچر چې ده دا سوالیه سټرکچر ده او سوالیه جمله جوړوي. دوستانو زه یې مثال درته راوړم. دغه دی خو دوستانو ما تاسو ته تیار مثال دلته جوړ کړی دی. د مثال ته اوس ګورئ، ښه په غور ورته ګورئ تر څو تاسو ورباندې ښه پوه شئ. انشاءالله ما درس بیخي درته اسانه کړی، دومره مې درته اسانه کړی دی. که تاسو ورباندې پوه نه شوئ نو انشاءالله ورباندې پوهېږئ. سمه ده، غم مه ورته کوئ، بیخي مې اسانه کړی. دوستان تاسو دلته وګورئ، اول د رنګونو باندې ځان پوه کړئ. دلته پاس چې ما په کوم رنګ کې کوم یو شی لیکلی دی، کوم یو حرف یا لفظ ما لیکلی دی، د هغې معنا چې کومه په دې مثال کې ده هغه مې په همغه رنګ ورسره لیکلی دی. دوستانو تاسو به لومړی راشئ، دلته پاس په سټرکچر کې ټو بي ورب لیکل شوی دی چې لومړی به تاسو چې کله جمله جوړوئ په کنټینیوس ټینس زمانه کې، یعنې په جري زمانه کې سوالیه جمله چې کله جوړوئ نو لومړی به تاسو ټو بي ورب ولیکئ سر ته. تاسو دلته وګورئ ما لومړی تاسو لپاره ټو بي ورب دلته لیکلی دی. سمه ده، ټو بي ورب یې سر ته یوسئ.
او ټو بي ور ما تاسو ته وښودل چې ټو بي ور دا حروف دي د 3 حروف ټو بي ور بي ایز دی آر دی ام دی. تاسو ښه په غور سره وګورئ دوستانو ایز آر ام. د دغه 3 حروفو څخه به یو حرف راوړئ په د سر کې به تاسو ولیکئ. له هغې وروسته دلته په سټرکچر کې تاسو وګورئ ښه په غور سره هلته بیا سبجیکټ لیکل شوی. دا معنا چې د ټو بي ور وروسته به تاسو فاعل ولیکئ فاعل. او سبجیکټ چې دی هغه ما تاسو ته په بغل سر کې هم وښودل چې درته بیا هم ښیم سبجیکټ دغه اسمونه او یا دغه لفظونه دي. تاسو ورته وګورئ هی شي ایټ دغه د دغه څخه به تاسو یو ولیکئ. لکه دلته چې ما د دغې له جملې څخه هی راخیستی دی هی او دلته مې لیکلی دی. د ټو بي ور څخه مې ایز راواخیست دلته مې ورته ولیکه او له سبجیکټ څخه ما هی راواخیست او دلته مې ورته ولیکه. او له هغې وروسته تاسو سټرکچر ته بیا وګورئ بیا چې غواړي سټرکچر کې بیا لیکل شوي دي تاسو به له هغې وروسته ورب ولیکئ ورب یعنې فعل به ولیکئ. دغه د خوږو دوستانو ما دلته ورب لیکلی دی چې ټاک دی. ټاک معنا خبرې کول خبرې کول یعنی فعل دی اسم نه دی کول. کله مو چې ورب ولیکه ما ټاک و د ورب په یو رنګ درته لیکلي ځکه دا فعل دی فعل دی. تاسو ښه ورباندې پوه شئ دوستانو. او له هغې وروسته کله مو چې ورب دلته ولیکه بیا به تاسو راشئ آی ان جي دلته په سټرکچر کې لیکل شوي بیا به دا تاسو ور جمع کړئ ورته به آی ان جي ور جمع کړئ او د ان جي په ځای به تاسو بل کوم شی نه ور جمع کوئ او یا ور اچوئ. تاسو به فقط همغه ان جي دلته ولیکئ ورسره. کله مو چې ورب ولیکه له هغې وروسته آی ان جي ورسره ولیکئ. او له هغې وروسته به تاسو څه شی کوئ تاسو پاس بیا وګورئ له ان جي وروسته دلته لیکل شوي دي چې جمع سی او ام کمپلیمنټ دا معنا چې جمله اوس نوره پوره کوه په خپله خوښه باندې. دغه د ما په خپله خوښه نور پوره کړې ده. ان کلاس ما لیکلي دي او له هغې وروسته سوالیه او دلته ما سوالیه ور اچولې. اوس جمله ګورئ څه ډول ویل کېږي is he talking in class آیا دی اوس په سیم کې خبرې کوي. اوس د جري زمانې هره یوه جمله چې تاسو وایئ اوس به ورسره وایئ ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې جري زمانه اوسنی حالت بیانوي کوم فعل چې اوس ترسره کېږي هغه بیانوي په هغه باندې خبرې کوي. آیا دی اوس په سیم کې خبرې کوي. دوستانو اوس راځم دغه جمله تاسو ته په سم ډول لیکم. دغه یوه جمله چې دلته ما جامع علامې په منځ کې ور اچولې جامع علامې ورڅخه لرې کوو او سمه واضحه یې لیکو تر څو سم ورباندې پوه شئ. بل ځای کې تاسو جامع علامې ورسره ونه لیکئ دوستانو دې ته خبر ته مو فکر وي. تاسو وګورئ is he talking in class دلته وګورئ is he talking in class آیا دی په سیم کې خبرې کوي. وګورئ دوستانو دغه جمله مونږ جوړه کړه دا یوه سوالیه جمله ده چې د دغه سټرکچر په وجه مونږ جوړه کړه. د دغه سټرکچر له مخې چې د جري زمانې سوالیه سټرکچر ده د هغې په واسطه مونږ دغه جمله په بشپړ ډول جوړه کړه. تاسو هم دا قسم کولی شئ چې نوره ډېرې جملې تاسو جوړه کړئ چې انشاءالله په هغې باندې مونږ په راتلونکي کې هم خبرې کوو. د اوس لپاره دا بیخي زیات شو همدومره بس دی دوستانو. او تاسو که چېرته غواړئ چې زموږ نورو ویډیوګانو ته راسرسی پیدا کړئ او هغه وګورئ د انګلیسي کورس په اړه نو تاسو به لاړ شئ زموږ د یوټیوب چینل په دې پروفایل عکس باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به ووهئ. له هغې وروسته به تاسو ته زموږ د یوټیوب چینل د نننۍ برخه راخلاصه شي. هلته به تاسو پلی لیست وګورئ پلی لیست او په پلی لیست باندې به کلیک وکړئ یا به ووهئ په ګوته باندې او له هغې وروسته به تاسو لاندې راکوز شئ. لاندې به راکوز شئ هلته مونږ زیات کورسونه اچولي چې یو د هغو کورسونو له جملې څخه چې دی هغه د انګلیش لرنینګ په نوم سره کورس دی. له هغه ځایه تاسو کولی شئ زموږ ټولې د انګلیسي ویډیوګانې وګورئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. دوستانو دغه ځای بس دی او تاسو یوه مهرباني بله هم وکړئ که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړئ نو په ډېره مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ چې بله کومه ویډیو اپلوډ کوو نو هغه تاسو په اسانۍ سره رسیږي. کله مو چې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ له هغې وروسته تاسو هلته د زنګ علامه چې کومه ده هغې باندې کلیک وکړئ او هلته آل کلیک کړئ. آل مو چې کلیک کړئ زموږ هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو یوټیوب ته هغه تاسو ته ډېر په اسانۍ سره در رسیږي. دوستانو نور ویډیو نه اوږدوو الله مو مل شه هر چیرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.